په دوبۍ کې یو مسافر 10 کاله مزدوري وکړه او چې کله 10 کاله مزدوري وکړه نو کور ته خپل پلار ته رنګ وکړو کنه چې چې دین کور ته درځم ځان له گاړې اخلم او ځان له چې دین کور اخلم او ځان له واده کوم ملګرو او د پلار وته ډیره عجیب خبره وکړه کنه چې هغه مسافر په جړا شو په جړا باندې وجړل کنه به ارمان کول یار ویډیو راسلګه مکمل وګورئ دوبۍ مسافر د 10 کاله استلی چې د پلار وسره عجیب خبره کړل ویډیو به ضرور شیر کوئ د نور ملګرو سره چې ټول ته ورسي ملګرو دا مسافر دی کنه چې دا چې دین دوبۍ ته تللی او په دوبۍ کې د مزدوري کوله په 10 کال په یمنس کې چې نو د چې دنو تقریبا 1.5 لک روپۍ تنخواه غستله 1.5 لک روپۍ تنخواه به غستله دا مسافر بل کېدو 1 لک روپۍ چې دنو دا به کور ته لګلې او دا 50000 روپۍ چې ځان سره به یې ملګرو دا سی وکنه چې 10 کال پوره شو نو د مسافر دا سوچ وکړو چې زه به چې کوم پیسې لګلې نو دا به ته جمع کړي او زه بلار شم کنه دغه پیسې برواله او کور به واخلو او بل چې گاړې هم په واخلم او زه به ځان له واده وکم او د پلار وته ویل کنه خپل پلار ته داسې خبره وکړه نو د پلار وته ویل کنه وستا سره پیسې شته نو دې چې ویل چې ما چې هغه روپۍ در لګلې 1 لک روپۍ په هغه باندې تاسو څه وکړل نو د پلار ته ډیر عجیب جواب ورکو او چې تا کله 1 لک روپۍ را لګلې کنه نو په هغه 1 لک روپۍ چې نو ما ستا ورونو لور کولې او چې هغه چې دینو خرچې به کوله سودار سره پیراول او بل دا چې نور له ور کول نه هغه خپل خرچه کوله او دا غنه پس چې دنه مسافر چې دا خبر اوریدل وکستا سره کم روپۍ نو هغه راول او راشه ځان له کورم واخله او گاړم په واخله ځان له چې دی نو ادم وکا نو هغه مسافر په هغه ټیم کې کېناستلو او په هغه ټیم کې په جړا شو په جړا باندې وجړل ځکه چې 10 کال ایستلو په 10 کال کې دی 1 لک روپۍ را لګلې کنه او هغه چې دی نو هغه 1 روپۍ په کور کې نه و او دې چې وی پلار او تویل کرازین ځان سره روپۍ راوړه او روپۍ د سره نه وی مزدوري وکا او بیا چې دین روپۍ راوړه راځه مرګونو په دې ویډیو کې زموږ د لپاره خپل عبرت ده چې چرته هم تاسو کور ته روپۍ را لګي 1 لک روپۍ را لګي 2 لک روپۍ لګي را لګي نو دا ټول لګي خا په کور کې روپۍ لګي چې چرته هم د څه کوي نو چې مسافر یې نو خپل روپۍ د ځان سره جمع کوي کوشش کوي چې چرته تاسو داسې قصه کوي چې موږ کور ته روپۍ لګو او کور به جمع کیږي موږ بیا لاړ شو موږ په کور هم واخلو موږ په گاړه هم واخلو موږ په ځان له واده وکړو دا چرته هم نه کیږي روپۍ به د ځان سره جمع کې بیا به تعالی وای چې کنه چې ما سره روپۍ شته او کله چرته کور ته روپۍ را لګي او ته وای چې کور به روپۍ جمع کیږي دا چرته هم نشي کېدل کور کې چې نو په زرګونو قصې په زرګونو کارونه نو دغه د وجه نه چې ده نو روپۍ نه پاتې کیږي نو ویډیو ټول پښتنو ته ورسوي تاسو هم د مسافر سره ډیر ذات احتیاط کوئ او د پیسې چې نو هغه قدر کوئ کنه په ژوندۍ کې بیا د مسافر سره داسې نه کیږي ځکه چې مسافر ټول عمر لګیای روپۍ را لګي او دغه روپۍ استفاده نه لګي نو احتیاط کوئ ضرور ویډیو ټول پښتنو ته